دوستانو زیات خلک داسې ویډیوګانې شیر کوي چې د حسنین قاتل یعنی چا چې خپل پلار وجلی او د هغه او د ریحان زیب داسې ویډیوګانې شیر کوي، مختلف قسم تاثرات ورکوي چې ریحان زیب ولې د حسنین قاتل ملاقات لتلی یا د دوی خپل منځ کې څه تعلقات. نو دغه تفصیل به تاسو سره ټول شریکوم چې ریحان زیب د حسنین سره ملاقات لپاره ولې تلی و. که تاسو ته معلومه وي نو دغه حسنین هلک خپل پلار وجلی او وجلی هم په دې وجه باندې و چې دغه هلک به ټیک ټاک باندې ویډیوګانې هم ورکولې او د ټیک ټاک نه علاوه به د ویل کېدل چې پبجي گیم به کولو او نور داسې اکټیویټیز به کول په سوشل میډیا باندې چې هغه د پلار خوښ نو. د یو پلار په حیثیت باندې هغه غوښتل چې د زوی دا کارونه نه کوي، خو دغه زوی چې راپاسې د خپل پلار یې وجلو او دا واقعه ډېره زیاته په هغه وخت کې په سوشل میډیا وایرل هم شوله. بیا مختلف قسم خلک د ملاقات دپاره جیل ته ورتلل. کله چې ریحان زیب ورغی، ریحان زیب هم د سره ملاقات وکړو او هغه په خپلو خبرو کې ویل چې دا خو ډېر ماشوم دی او په ده باندې خو دا اقدام جرم چې دا هم نه کیږي، یعنی د ده سره همدردي وښودله، خو هغه هیڅکله هم دا نه ویلي چې ګینې ده یو ښه کار کړی دی. هغه ویلي چې پاکستان حکومت څو ځل په دې پبجي باندې، په دې ټیک ټاک باندې، په دې ګندګۍ باندې بین هم لګولی و، خو بیا هم دا ځوانان د دې نه قلاریږي، مختلف قسم لارې استعمالوي، که هغه د وي پي ان وي یا نورې داسې لارې وي هغه استعمالوي. په هغه لارو باندې دوی دغه ټیک ټاک یا ګیمونه داسې ځان کوي. نو د ټولو نه اول خو په کار ده چې ماشومانو سره په نرمه لهجه کې د هغوی د هغه غلطیانو نشاندهي وشي چې هغوی په دې پوه شي او بیا دپاره ترې ځان وساتي. نو قدرمنو موږ غوښتل چې تاسو سره دغه حقیقت هم شریک کړو چې ریحان زیب دغلته څه دپاره ورغلی و. امید لرم ستاسو به زما د ویډیو خوښه شوي وي. د تازه معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. وخت په وخت به تاسو له تازه معلوماتو او نوې اپډیټ نه خبرېږئ.